په کورونا وایرس د ناروغانو باندې د ازمایشي درملو پایلو ډاکټران هیله مند کړي دي. ویډیو را سره تر پای وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ګیلیډ ساینس پوه شرکت درمل چې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره په موخه جوړ شوي وو د کورونا وایرس په ناروغانو استعمال شوي وو او لومړنۍ ازمایشي پایلې یې هیله بښونکې دي. د دغه درملو پایلې ډاکټران د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره د درملو جوړولو لپاره هیله مند کړي دي. د بلومبرګ د راپور پر اساس د ګیلیډ ساینس شرکت څه وخت مخکې د کورونا وایرس ضد درملو تولیدونو خبر ورکړی دی او پریکړه یې کړې چې په لومړي ځل به یا درمل د کورونا وایرس په یو ناروغ استعمال شي. په تازه راپور کې راغلی دی چې د ګیلیډ شرکت دغه درمل په لومړي ځل په داوطلبانه توګه پر 53 امریکایانو، اروپایانو او کاناډایانو استعمال کړي دي. دغه ناروغانو ته 10 ورځې پرلپسې درمل ورکړل شول او نور هر ډول درمل پرې بند شول چې په پای کې له 18 ورځو وروسته د ناروغانو وضعیت 88% جوړ شوی دی. د دوی له ډلې 12 هغه کسان چې د شدید ناروغانو او له ونټلاتور نه یې ګټه اخیسته ښه شول او له یادې وسیلې نه یې ګټه اخیستل پرېښودل. په یادو ناروغانو کې 50% بیخي جوړ شول او یوازې 14% ناروغان یې چې له ونټلاتور نه یې ګټه اخیستله مړه شول. د امریکا د رنځپوهانې پیلسینیا یعنی میډیکل سینټرز رئیس جوناټا ګرین وایي موږ نشو کولی په قطعي توګه پریکړه وکړو چې دا درمل د کورونا وایرس ناروغانو ته اغیزمن درمل وګڼو، خو د ناروغانو پایلې ښودلې چې ریمډیسیور درمل د کورونا وایرس ناروغانو ته ګټه رسونکي دي. خو د لندن پوهنتون د وبا ناروغیو استاد سټیفن ایوانز بیا وایي چې د دې څېړنې پایلې نه تفسیرېدونکې دي. که څه هم د یادو درملو په اړه شواهد موجود دي خو په اسانۍ سره د پوهیږي چې هغه څه چې د کورونا ناروغانو ته پیښیږي په اړه یې ډاډه اوسي. که ویډیو مو را سره کتلی وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه. ژوندي اوسئ.